الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانان ورنو نن منگا د اذان ترجمه او مطلب د الله په فضل او کرم سره د مانزه ترجمه فرون ختم شوا په یولس ورځو کې نن مونږ د اذان ترجمه او مطلب بیانو ځکه زیات ملګري داسې دي چې هغې ته د اذان مطلب ترجمه هغه نه دی معلوم او چې کله یو موحد سړی دی د اذان په مقصد باندې پوهیږي او دی کله اذان کوي نو دا شیطانان لری لری تختی حدیث مبارک کی راځي چې دا شیطانان چې کله مؤذن وی الله اکبر نو دا شیطان و تختی دا زی په خوړګو کې پټیږي یا زی په خر باندې نوځي اکثر بتالی دلی اذان په وخت کې خر आवाजونه کوي دا ولې شیطان پې نوځي نو دا شیطان لری لری تختی وله زرات او تیزونه اچي او تختی چې کله دې لری و تختی اذان ختم شي بیرته واپس راشي بیا چې کله جمع ودرېږي نو دا ګوري چې کوم ځای کې سب سیده نه د دوو کسانو منځ کې فاصله نو دا شیطان راځي او په دې دو کسانو په منځونو کې اخوا دې خواوړي راوړي وسوسې وراچي خو ته به وایې چې دغلتې اوړي نو د دواړو خپو منځ کې ولې نه ځي
دا ډېر حرامي شی دی شیطان نه دی دا متکبره دی دا د خپو لاندې نه ځي خپو لاندې نه ځي خو چې کله ته لرې ولاړ وي نو دا شیطان راځي او تا ته وسوسې در اچوي نو دې وجې نه اذان په معنا او په مطلب باندې ځان فوه کول ډېر لازمي دي نن به ما دا سوچ وکړو چې دا ځان دا ترجمه وکړو نو بیا به سبا انشاءالله مونږ د قرآن کریم درس شروع کوو که زندگی وه انشاءالله نو دا ډیره لازمی می وګڼله ګوره اذان چې کوم دی که نه مدینه منوره کې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام را جمع شو ویسه چل وکو د خلقو د را جمع کولو د فاره مانځتا چا به ویل نغاره به وخو خلق برازي ویل نه دا د یهودو طریقې دي چا به کې وویله اور به بلو لوګې به خلک کینې راځي به مانځله ویل دا خو د مجوسیانو طریقه ده چا به یو څه ویل چا به بل څه ویل اخر دا چې کورونو ته لاړل یو صحابي دی هغه خوب ولیدو نوم یې زما د ذهن نه ووتو خوب یې ولیدو چې یو کس راغی او زه راپاڅولم څه کلمات یې راته وویله چې دا وایه په اذان کې دا وایي هغه په منډه راغی او نبي علیه الصلاة والسلام ته ور وډباو د اذان نه مخکې چې ما داسې خوب لیدلی دی وایي ټیک ده لاړ شه او بلال ته دا کلمات ور وښیه او په دې دې اذان وکړي عمر رضی الله تعالی عنه هم وختي راپاڅېدلی و هغه هم دا خوب لیدلی و خو هغه وایي ما وی چې نبي علیه السلام به ودی ما وی چې نبی علیه السلام به ودی او وروسته به لاړ شم او بیا به دا ورته ووایم خو دغه صحابي سبقت وکړو نو هغه د اذان کلمات ورته ور وښودلو نبی علیه السلام وایي چې خلق را خبروئ نو دا الفاظ به وایي نو ګوره اذان چې کله مونږ شروع کوو اذان د مانځه دپاره م پکاري دغه شان ماشوم چې کله پیدا شي نو په دې ښی غوږ کې ورته اذان وکړه په ګس غوږ کې ورته اقامت وکړه اذان ما او تا ټولو ته شوی دی مانځه په انتظار د جنازې مونځ پاتې دی ځکه هغې له بیا اذان نه وي دا وړوکیوالي باندې شوی دی نو چې کله اذان کېږي نو مؤذن څلور ځله وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر څلور ځله وایي ولې څلور ځله وایي یو ځل پوره وکنه دا ته پته شته عمران بھائی نشته چاته دا پته ده څلور ځله ولې وایي حبیب الرحمن الله شرایط بھائی یو ځل خو هم ویلی شي که نه چې الله ډېر لوی دی چاته دا علم دی کلیم الله بھائی ما پر درس کې ویلی دي دوه درې ځله اصل کې خبره دا ده چې مؤذن څلور ځله اذان کوي دا رد کوي دی خو ما ته وایه څه چل دی ګوره نه نه دا جواب نه دی ګوره شرک چې کم دی شرک په څلور قسمه دی خانجي په څو قسمه دی په څلور قسمه شرک دی یو دی شرک فی العلم دویم دی شرک فی التصرف دریم دی شرک فی العبادت او څلورم دی شرک فی الدعا دی خو توجه کوئ شرک په څلور قسمه دی دی وجینا الله اکبر څلور ځله ما ورته وایو اوله وی الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د علم سره
علم کی اللہ سره څوک شریک نشته دی عالم بكل شيء هو الله الله فهر څه باندې پوهه دی ګوره د الله غونته علم هیڅ چا سره نشته معمولی غونته علم یو قطره د سمندر نه راوچته کړی شي وای زما د علم مقابله کې دا علم هم ستاسو کم دی حضرت علیہ السلام واقع خپل ځای کې به وایو نو ګوره الله اوله فرمای اذان کی الله اکبر الله ډیر لوی دی په اعتبار د علم سره په دویم ځل باندې وی الله اکبر الله ډیر لوی دی په اعتبار د تصرف سره اوله شرک فی العلم دا غیرت وشو چې علم چې د الله نه څوک اوچت نشته دویم په تصرف متصرفه الله دې هر څه کول والا الله دې دا درجه وبل چاله نه ورکیږي نو په دویم ځل اذان کې مونږ وایو الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د تصرف سره په دریم ځل باندې چې وایو الله اکبر الله ډیر لوی دی په اعتبار د عبادت سره عبادت کې د الله سره څوک شریک نشته دی ګوره عبادت چې کې رکوع سجده عبادت مالی عبادت جانی عبادت قولی لسانی بدنی ټول د یو الله د لپاره ایاک نعبد مونږه برزوی نو ګوره عبادت کې د الله سره څوک شریک نشته څلورم ځل چې وایو الله اکبر الله علی دې په اعتبار د دعا سره په دعا کې د الله سره څوک شریک نشته دعا غواړي نو خالص د یو الله نه غواړه غره قبرونو ته باندې باباګانو ته باندې پیرانو داغینه باندې غواړي عبادت حق دعا غختل حق د یو الله د یو الله نه به دعا غواړي نو سلور زلا الله اکبر ویل شو شرک سلور قسمو د ټولو اشراک رد وشو نو چې کله تا عقیده د توحید شو عقیده ستا د توحید شو دې خو توجه کوئ الله دی وحده لا شریک ذات وګڼو زړه ته دې مسله کوزه شو نو اعلان وکا اشهد ان لا اله الا الله وزن وی زه گواهی کوم د دې خبرې چې نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه اعلان به خلقو ته وکا چې خلقو زما عقیده واورئ زما دا عقیده ده چې الله نه علاوه بل څوک مشکل کوشا نشته حاجت روا نشته ده بل څوک مدد کولو والا نشته ده اعلان وکا نو چې کله دې دا اعلان وکړو نو بیا ورپسې وی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله فدال باندې زبر ده کنه شاید بھائی نو زه گواهی کوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی اثبات د توحید ورپسې اثبات د رسالت الله دی ومنو نو الله سره نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبري بمنی لا اله الا الله محمد رسول الله دا دوانه دی ومنل چې دا دی ومنل نو بیا راشه عبادت ته په عبادتو کې اولنی عبادت بدنی دی نو ماو تا بیا مؤذن وی حی علی الصلاة اے سړیا مانزه ته راشه پدې کې ستا کامیابی ده عبادت بدنیو کې د ټولو نه اهم عبادت هغه منځ دی نو ماو تا مؤذن आवाज کوي مانزه ته راشه حی علی الصلاة مانزه ته راشه مانزه ته راشه نو چې کله دا وای نو بیا وای حی علی الفلاح وای که کامیابی غواړي نو دا مزفل کپدی کې ستا کامیابی ده دا د کامیابی ده حی علی الفلاح د کامیابی زه تراشه نو چې عبادت بدنی مو شو دا ټول ذکر شو نو بیا ورپسې بیا وای الله اکبر وای په نور عبادتونو کې اخته شوی سینه مسله د توحید یې نه کې ګوره بار بار دا خبره کوه چې الله نه کې دوی یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین دا زړه ته کوز کا دا مسله هر څه کول ول الله دی نو بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی او الله ډیر لوی دی واخره کې وی لا اله الا الله وی خبرې ډېرې خو خلاصه او نه چول دا دی
چې لا اله الا الله، نشته د عبادت سوا د الله نه. دا د اذان ترجمه شوه. صحیح ده. څه ګزاره څه نه څه وشوه. بیا یو ځل ویمه، شرک په څلور قسمه دی. ته د بل چا نه هم سوال کولی شي چې د اذان کې اوله ځل دا څلور ځله الله اکبر وایي، څه مطلب دی، څه معنی ده؟ معنی دا ده چې شرک په څلور قسمه دی: شرک فی التصرف، شرک فی العلم، فی العبادت او فی الدعا. دی وجنا په دې څلور ځله الله اکبر کې د دې څلورو اشراکو رد کوي. دی وجنا څلور ځله الله اکبر ذکر کو. الله اکبر، الله ډیر لوی دی په اعتبار د علم سره. الله اکبر، الله ډیر لوی دی په اعتبار د تصرف سره. الله اکبر، الله ډیر لوی دی په اعتبار د عبادت سره. الله اکبر، الله ډیر لوی دی په اعتبار د غوښتلو د دعا سره، یعنی دعا به د الله نه غواړو. اشهد ان لا اله الا الله، زه اقرار کوم د دې خبرې چې نشته دی مشکل کوشا سوا د الله نه، نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه، نشته دی حاجت سر کولو والا سوا د الله نه. اشهد ان محمد رسول الله، او زه اقرار کوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. حی علی الصلاة، راشئ زید کامیابی تا. حی علی الفلاح، حی علی الصلاة، راشئ مانزتا. مؤذن آواز کوي، غوږ ورته کښېږده، دې کې به خبرې نه کوي، خاموشۍ سره به اورئ. حی علی الفلاح، راشئ زید کامیابی تا. کامیابی غواړي، خوشحالي غواړي، نو مانځله ورځه. او که چېرې ته بې المازه وي، فلید پروت وي، الله تا نه غواړي جومات ته دې نه بوځي، نو دغه شان خبیث به یې په ځان باندې ویرېږه چې زه ولې دې جومات ته لا نړمه. او د الله شکر ادا کوئ چې مانځله لاړ شئ. ګوره یو ملګری و، ویلدیره کې ملګری و، او مونځ یې نه کوو، زم بې المازه و، په زور مې بوتلو عمرې له. چې کله هلته لاړو چې کعبې ته به ور داخلېدو، د الله کور ته، بیت الله شریف ته، اینه به پې ماتېده. وایي درې څلورو ځله یې دا چلو کوست، اخر بېرته راغی. ولې الله نه غوښتو. پلید سړی الله خپل جومات ته نه پرېږدي. اوس دې درس له څومره کسان دي که نه، خو الله پکې یو یو راغونډ کړو، هلکه ته راشه، ته راشه، ته راشه. او نورو ته وایي پلیتانو تاسو زه د پاک مجلس کې نه پرېږدم. څوک پروت دی په کمرو کې، څوک لرې ترې دي چکرو باندې، الله تاسو راغونډ کړئ، تاسو د الله احسان وګڼئ. نو ګوره حی علی الفلاح، کامیابی ځای ته وایي راشه. بیا وایي الله اکبر، الله اکبر، الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. لا اله الا الله، نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه. او وروسته دعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. صحیح الفاظ او صحیح حدیثونه د الفاظ ثابت دي. صحیح ده. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.